السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډیر د خوشحالۍ خبر او یو خوندور خبر ته لرم او یقینا چې دا د هر مسلمان لپاره د خوشحالۍ خبر دی. هغه دا څه وخت مخکې یو عراقي ځوان که ستاسو یاد شي، قرآن کریم ته یې اور اچولی و او قرآن کریم سپکاوی او توهین یې کړی و. لږ مخکې چې دی خبر شوم او بي بي سي باندې مې دا خبر ولیده چې نن هغه چا ویشتلی دی او مړ شوی دی. نو دا د ټولو هغه خلکو دپاره کوم خلک چې دین پورې ټوکې کوي، خنداګانې کوي او اسلامي شعایرو سپکاوی کوي، نو دا خبره یاده کړي چې یو ځل به خامخا تاسو رب العالمین ته ورګرځئ او تاسو نه به د ذرې ذرې حساب کېږي. زما او ستا لپاره هم په دې کې ډېر غټ عبرت پروت دی. هغه دا چې نن ورځ باید موږ په خپلو اعمالو باندې فکر وکړو چې موږ د راتلونکي ژوند دپاره، د هغه ورځ دپاره چې موږ سره به د دې ژوند په دې دنیا کې چې موږ یو د دې حساب به کېږي چې موږ ځواني په څه کې تېره کړه، موږ مال په کومه طریقه باندې وګټه او بیا په کومو لارو چارو کې موږ هغه مصرف کړه. د دې هر یو شي تپوس به کېږي. نو مخکې د دې نه چې تا سره حساب وشي، نن ځان سره حساب وکړه. ستا اعمال څنګه دي؟ ته که چېرته ستا ملاقات وشي وس د رب العالمین سره، نو ته په دې باندې راضي او خوشحاله یې، ته به جواب ورکې د خپلو اعمالو په باره کې. ته یقیني چې دا به تا بچ کي او ستا د ګناهونو کوم تله چې ده، آیا دا سپکه ده د اعمالو ترې نه؟